یو حدیث امام طبرانی رحمه الله روایت کړی دی او شیخ البانی رحمه الله صحیحه کې صحیح کړی دی. هغه وی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نمنګ او تاسو ته روایت بیانوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې د بنی اسرائیل واقعات د خلکو ته بیانوي، په دې کې ډیر عجیبه واقعات موجودو. ربی یو واقعه عجیبه ذکر کړله. هغه دا ده چې د بنی اسرائیل یو جماعت راووت او قبرستان باندې تیرېده. نو خپل مابین کې ویل که چېرته موږ یو 2 رکعاته لمونځ وکړو، د الله نه دعا وغواړو او دې قبرستان نه یو کس راته الله را اوچت کړي او موږ ته د دې قبر او د دې مرګ حالت ووایي، نو دا به ډېر ښه. او شاید چې دا د بنی اسرائیل هغه طائفه و چې عیسی علیه السلام هم ورپکې موجود و، ځکه د مړي ژوندي کول د عیسی علیه السلام معجزه وه. دوی یو 2 رکعاته لمونځ وکړو، د الله رب العالمین نه دعا وغوښتله چې الله د دې قبرستان نه موږ ته یو کس راوچت کړه چې موږ ته د دې قبر حالت ذکر کړي او موږ د دې قبر د حالاتو دپاره تیاري وکړو. الله یو انسان ته راوچت کړه چې د هغې د تندي باندې د سجدو اثر مو. نو هغه ورته وویله چې 100 کاله وړاندې زه وفات شوی یم او زمانه د مرګ هغه حرارت او د مرګ هغه د هیبت هغه اوس هم آرام نه دی. نو تاسو د الله نه دعا وغواړئ چې ما نه دغه حالت، دغه کیفیت، دغه سخته ختمه کړي. دا یقینا چې یو عبرتناکه واقعه ده او د عبرت نه ډک درسونه پکې پراته دي. اولنی درس دا دی چې د مشکلاتو، تکلیفونو، حاجتونو په وخت کې الله رب العالمین ته توجه کول او منځ کول. دا نورې طریقې ډېرې داسې طریقې دي چې خلکو د ځانه جوړې کړي دي، او دا طریقه او دا طریقه او دا چې هغه په قرآن او سنت کې وارد نه دي. موږ ته قرآن او سنت کې همدا طریقه وارد ده. قرآن کې الله وایي واستعینوا بالصبر والصلاة، د الله امداد حاصل کوي په صبر باندې او په منځونو. او حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام به یو کار غمجن کو نو منځ طرف ته توجه کول، او دلته هم ذکر شو چې د واقعه کې چې دوی منځ طرف ته توجه ورکړه او دا غټ حاجت په دې مانځه باندې الله حل کو. دویمه فایده دا ده چې د دې مرګ یو تبه لري، یو حرارت لري، او د مرګ یو تریخوالی لري، او ډېر سخت ترین سفر دی. ځکه قرآن کې الله او السکرات وایي وجاءت سکرة الموت بالحق. الله دې په موږ او تاسو اساني کړي. دریم دا دی چې د مرګ دا حالت چې د ډیر وخته پورې باقی دی. 100 کاله وړاندې دا انسان وفات شوی دی او نیک انسان هم ښکاري، ځکه چې په تندي د سجدو آثار هم شته دی، او بیا هم د مرګ سختی په ده باندې دومره زیاته ده.